د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان د جمهوریت له ولسمشر څخه د لیسې د وخت غچ واخیست. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي زلمي خلیلزاد له امریکایي موقعیت څخه هڅه وکړه چې له محمد اشرف غني څخه د لیسې د وخت غچ واخلي، خو دا چې څنګه بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ولسواکۍ د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي چې د خلیلزاد له خپل امریکایي موقعیت څخه په استفادې هڅه وکړه چې له اشرف غني څخه د لیسې د وخت د حقارتونو غچ واخلي. سالي لیکلي د افغانستان په اړه د نوموړي فکر او چلند لا هم د قبیلوي او سیمه ایزو تړاوونو له کچې نه دی پورته شوی. امرالله سالي لیکلي چې له امریکایي مقام او بریاو سره سره لا هم د افغانستان په اړه زلمی خلیلزاد د خپلو کوچنیو قومي او قبیلوي تړاوونو تر اغیز لاندې پاتې شوی دی. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې د خلیلزاد هڅې د شخصي او پخوانیو وختونو د غچ په نیت ترسره کیږي. خلیلزاد له خپل امریکایي مقام څخه په ګټې اخیستنې هڅه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني څخه د خپلې لیسې د وخت د حقارتونو غچ واخلي. د خلیلزاد هڅې که بریالۍ هم شي، خو هغه د یوې کوڅې یا کلي د ملک په کچه راټیټوي او د افغانستان په اړه ډېرې څرګندونې د کلي ملک له کچې هم ټیټې دي. د ولسمشر مرستیال ویلي که له خلیلزاد څخه امریکایي تابعیت واخیستل شي، ښایي د سیاست او درک کچه یې د افغانستان د یو کلیوال او عادي کس تر کچې هم ټیټه وي. سالي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې د پاکستان په کوربتوب د طالب ضد سیاستوالو او په دغه هیواد کې د افغان ښځو په ګډون جوړیدونکې غونډې ته خلیلزاد تېره ورځ سخت غبرګون ښودلی و او ویلي دي چې په اسلام آباد کې له یادې جوړیدونکې غونډې د پاکستان ملاتړ ناسم کار او قصدي پارونه ده.